خو مضبوطه خبره دا ده او راجحه او جمهور اهل علم دا وایي چې نبي او رسول کې فرق دی. بیا د هغوی په خپل منځ کې اختلاف دی چې دا فرق د څه دی. نو یو قول دا دی چې نبي هغه چاته ویلی کېږي چې هغه ته وحي کېږي او د تبلیغ امر ورته نه وي شوی، او پیغمبر ته وحي کېږي او د تبلیغ امر ورته هم شوی. ته په دې خبره راشې که نه؟ ذهن دې دی ورته ما څه وویل اخرنۍ خبره. او پیغمبر هغه دی چې وحي ورته کېږي او د تبلیغ امر ورته هم شوی، دا رسول دی. یعنې وحي خو دواړو ته کېږي، وحي دواړو ته کېږي، صرف فرق د څه دی؟ تبلیغ په باره کې نبي ته د تبلیغ امر نه دی شوی، رسول ته د تبلیغ امر شوی، دا یو فرق دی. والله اعلم واضح فرق دا دی چې وحي دواړو ته کېږي او د تبلیغ امر دواړو ته کېږي، خو رسول هغه دی چې هغه ته نوی شریعت الله راولېږي، او نبي هغه دی چې هغه دغه زوړ رسول شریعت بیانوي. وحي دواړو ته کېږي، نبي ته هم وحي کېږي، رسول ته هم وحي کېږي، خو رسول ته الله نوی شریعت رالیږي او نبي د زوړ رسول شریعت بیانوي. نو اولنی نبي څوک دی؟ آدم علیه السلام. او اولنی رسول هغه نوح علیه السلام. او دا په حدیث د شفاعت کې را به شي انشاءالله، نن به راشي. په هغې کې دا دي چې کله خلک د قیامت په ورځ ورشي په نوح علیه السلام پسې، نو هغه ته به دقه وایي چې ته اولنی پیغمبر الله رالیږلی، مخکې خو آدم علیه السلام شتي. مطلب دا دی چې پیغمبر رسول او نبي کې فرق دی. آدم علیه السلام نبي دی او نوح علیه السلام رسول دی. نور فرقونه به کوم علماو بیان کړي دي، خو واضح فرق هم دقه دی چې بعضو محققین علماو له ترجیم ورکړې ده. رسول وحي ورته کېږي، د تبلیغ امر ورته هم شوی دی، خو نوی شریعت یې راوړی. نبي وحي ورته کېږي، تبلیغ امر ورته هم شوی دی، خو زوړ شریعت بیانوي. نو دې نه دا نتیجه راووته چې هر رسول نبي دی او هر نبي رسول نه دی. څنګه؟ تاسو ګډوډ شو. رسول چې دی رسول هم دی نبي هم دی، ځکه چې وحي خو ورته کېږي، وحي ورته کېږي که نه کېږي؟ تبلیغ امر ورته شوی دی که نه دی؟ نبي شو. رسول پسې شو چې نوی شریعت یې راوړی. نو هر رسول نبي دی او هر نبي رسول نه دی. ورسېدی پې اوس که نه؟ سوچ کوئ دې مسلو ته، دا خو اساني خبرې دي. هر نبي رسول نه دی او هر رسول نبي دی.